अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़म तासुर हसन शाहिद यौ ځل بیا را پښتو ټکی یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو په نن ویډیو کې مڅ سره پاره یو داسې د کمال اپلیکیشن راوړی دی چې په دې اپلیکیشن کې سمپل تاسو ولته یو آپشن درکړل ډي اس ال آر. کله چې هم تاسو بری ډي اس ال آر باندې کلیک کړئ دلته تاسو له بل یو لاین آپشن درکې تاسو ته ښکاري دا چې تاسو داسې بوزي نو تاسو د عام موبایل تصویر نه به بالکل د ډي اس ال آر په شان تصویر جوړیږي. ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو جوړولای شئ بالکل په یو کلیک سره. تاسو ته خایم سمپل تاسو لاندې یو لاین درکړل دا به تاسو دغه رقم تر دې ځای تر دې ځای پورې بوزي. تاسو ته خایم تر دې ځای دلته به سمپل تاسو راولئ او تاسو تصویر به اتوماتیکلی مکمل ډي اس ال آر په شان کیږي. تاسو څنګه په سکرین باندې ښکاري چې بالکل په فول بلر کې څنګه چې ډي اس ال آر تصویر وباسي دغه شان تاسو ته زه ساده تصویر خیم دغه رقم او ورسره تاسو بالکل په یو کلیک سره تاسو ته ښکاري د ساده تصویر شو به چې کله لاین تاسو دلته بوزي نو بالکل په یو کلیک بس تاسو د تصویر نه ډي اس ال آر تصویر جوړ شي. نو دا به تاسو څنګه کوئ دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټیکنی سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. د دې لپاره به تاسو څه کوئ پلی سټور ته به لاړ شئ. کله چې تاسو پلی سټور ته لاړ شئ په پلی سټور کې به تاسو په سرچ کې څه ولیکئ تاسو به ولیکئ دلته B612 تاسو به سمپل دلته ولیکئ بي به ولیکئ تاسو ته ښکاري وي بیا 612 دا چې کله تاسو ولیکئ نو تاسو له به مخې ته یو اپلیکیشن راوړي تاسو ته ښکاري تاسو د دې لوګو ته وګورئ ټول ډیزاین ته وګورئ B612 تاسو به سمپل په خپل موبایل کې دا انسټایل کړئ. کله چې هم دا تاسو په خپل موبایل کې انسټایل کړئ تاسو موبایل ته دغه اپلیکیشن راغلو نو بیا به تاسو څه وکړئ سمپل هم دا اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې دا اپلیکیشن تاسو کولاو کو نو په دې کې تاسو طریقه هم چې تاسو د ډي اس ال آر آپشن په دې کې چیرته ملاويږي دا په دې کې بالکل یو نیو فیچر دی. دا کیمرا ډیره زیاته د مخ کې نه ده او دا چې کوم آپشن دی نو دا په دې کې بالکل فرش دی. ها نو چې کله تاسو دا کیمرا اوپن کړئ تاسو له سایت ته یو آپشن درکړل تاسو ته ښکاري ایډیټ. د دې ایډیټ باندې به تاسو کلیک واخلئ تاسو بلار شي خپل ګیلری ته او د خپل ګیلری نه به تاسو هغه تصویر راوالئ کوم چې تاسو بلر جوړول غواړئ کوم تصویر چې تاسو بالکل د ډي اس ال آر په شان کول غواړئ. زه به دلته سمپل خپل یو تصویر سلیکټ کړم تاسو ته ښکاري ما دلته خپل یو تصویر سلیکټ کړ بیا به تاسو وکړئ لاندې تاسو له ډېرې زیاتې آپشن درکړي تاسو ته ښکاري دا به سمپل تاسو دغه رقم سایټ ته بوځئ. کله چې تاسو سایټ ته لاړ شئ دلته تاسو له یو آپشن درکړل ډي اس ال آر. کله چې هم تاسو په دې ډي اس ال آر باندې کلیک واخلئ بس تاسو ټول سیټینګ به تاسو ته دلته اوپن شي. تاسو ته دلته یو لاین شو شي دغه لاین چې کله تاسو داسې سایټ ته راولئ خپل رائټ سایټ ته نو تاسو تصویر به اتوماتیکلی د کیمرې په شان کیږي. کله چې تاسو په ډي اس ال آر باندې تصویر وباسئ نو بالکل تاسو تصویر باغ شان کیږي. زه تاسو ته خیم دا اعلان به زه تاسو راولم نو بالکل په یو کلیک سره یعنی که تاسو په نور اپلیکیشن باندې بلر جوړوي نو هغه به دومره یونیک نه راځي بل به تاسو د خپل پاغي کې بس تاسو مطلب لاسونه به یا تاسو نه بلر کیږي یا دغه شان مختلف وخته به تاسو نه بلر کیږي. خو دې اپلیکیشن کې اتوماتیکلی تاسو په خپل تصویر باندې بلر جوړولای شئ بالکل په یو کلیک باندې او بالکل به چاته پته نه لګي چې دا د موبایل تصویر دی. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو بده کې د ډي اس ال آر په شان تصویر جوړولای شئ. کله چې هم تاسو بده کې تصویر جوړ کو تاسو لاندې یو ټیک مار نشان درکړي په دې باندې کلیک واخلئ چې کله تاسو دغه باندې کلیک تاسو به تصویر راشي عام سکرین ته په عام سکرین کې به تاسو کې په سیو باندې کلیک واخلئ کوم چې تاسو دلته درکړل تاسو ته ښکاري په دې سیو آپشن باندې کلیک کړئ دغه تصویر به تاسو سره په ګیلری کې سیو شي او به تاسو فیسبوک ته اپلوډ کولای شئ د خپل مرګرو سره شریکولای شئ. نو مرګرو دا د ویډیو امید لرم چې تاسو ویډیو خوښ شوي دغه شان ویډیوګان لپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ زموږ پیج ځان سره لایک کړئ زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې درشي او موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان.